د فول رزم سیالیو 25م پړاو په مزار شریف کې د 38 ورزشکارانو په ګډون ترسره شو. د بلخ ولایت د فول رزم فدراسیون رئیس وایي په دې سیالیو کې د 15 ورزشي کلبونو لوبغاړو ګډون کړی دی. 1000 کلاب، 1 نفر و 2 نفر بهترینان البته گرفتیم و تقریبا از 14 کلاب از 15 کلاب است در این مسابقه. 19 جور است، 38 نفر البته. نوموړي زیاته کړه د دغه سیالیو له ترسره کېدو موخه په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د غوره استعدادونو په ګوته کول دي. هدف برگزاری مسابقات البته بهترینای خود ما از جدا بکنیم در کشورهای بیرونسون. البته ورته مهال ګډونوالو هم د دغه سیالیو د ترسره کېدو ستاینه وکړه او ټینګار وکړ چې د ورزشکارانو د مهارتونو د ودې په موخه باید دا ډول لا زیاتې سیالۍ په لاره واچول شي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا مسابقه کې اشتراک می‌کردم و برنده یم. مسابقات بیشتری برگزار کنه چون فدراسیون یک فدراسیون خوب است و از جوانان می‌خوایم هر چی میتونن ورزش کنن و در این مسابقات اشتراک کنن. د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو په پای کې به 13 تنه مخکښ ورزشکاران د مسؤلینو لخوا بېلابېلې ډالۍ ترلاسه کړي.